د نږدې 5.5 میلیون افغانیو په ارزښت د عامې روغتیا د نوي اداري ودانۍ د احاطوي دیوال پروژه پیل شوه. د نږدې 5.5 میلیون افغانیو په ارزښت په سلطان غازي بابا ښارګوټي کې د عامې روغتیا ریاست د نوي اداري ودانۍ او د معتادینو د روغتون د 995 مترو په اوږدوالي د احاطوي دیوال پروژه نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ولایتي شورا د استازو د عامې روغتیا د رئیس د ادارو د یو شمېر مسؤلینو او د سیمې د قومي مشرانو په لاسونو د بنسټ ډبرې په ایښودو سره رسما پیل شوه. دغه پروژه چې چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي د ولایت مقام په هلو ځلو ولایت ته د ورکړل شوې غیر مشروط بودیجې په مالي ملاتړ جوړیږي. د یادې پروژې د کار د پیل پر مهال لغمان والي عبدالجبار نعیمي د لغمان په کچه د عامې روغتیا د ریاست د نوي اداري تعمیر او د معتادینو د روغتون لپاره د احاطې جوړېدل یوه ستره اړتیا په ګوته کړه. زیاته کړه په دغه ځای کې به نه یوازې دا چې ډاکټرانو ته د خدمت کولو په خاطر یو مناسب چاپیریال برابر شوی وي، بلکې ناروغان به هم راتلونکي کې له بیروني مزاحمتونو څخه په امن کې وي. ښاغلي نعیمي د پرمختیایي پروژو په تطبیق او ساتنه کې د ولس همکاري اړینه وګڼله او له ولسونو یې وغوښتل څو د امنیت په ټینګښت کې د ولایتي ادارې ملا ور وتړي چې د ولایت مقام او ولایتي اداره وشي کولی د ولسونو د هوساینې لپاره لا نورې پرمختیایي پروژې تطبیق او عملي کړي. نوموړي اړونده ذیدخله ادارو ته سپارښتنه وکړه څو په دقیقه توګه د دغې پروژې ترڅنګ په لغمان کې د ټولو روانو پروژو له چارو نظارت او څارنه وکړي او د کار د کیفیت په برخه کې خاصه توجه ولري.